السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله د ښه واوسېږئ، جوړ واوسېږئ، تازه او تکړه واوسېږئ. حکمت الله بارک یم. تاسو زموږ هېواد یوټیوب چینل ګورئ، نو یو وارې سهار وختي راکښېنستلو، د لمانځه وخت و، ډېر تاریکه وه. نو بیا ملګري ویلی سترګه خوب به وکړو، ځکه چې ډېر خسته یو. نو خسته په دې سولو چې ماښام تر ډېره حده پورې ویښ وو، مجلس مو کوئ، بانډار مو کوئ، بیا ناوخته بیده سولو. بیا لمانځه ته ساعت مو کوږ کړی و، هغه راکښېنولو، الارام و. لمونځ چې مو وکړي، بیا مو سترګه خوب وکړي، او دونه ښایسته منظره د دې ځای، دونه ښایسته نظاره. تاسې په تصویر کې وینئ چې دلته مطلق سړی خوب نشي کولی، ځکه چې دغه ښایستې منظرې د لاس ورکوي. نو موږ ځکه خوب وکړئ چې مسافر یو، سفرونه کوو، په همدې خاطر باید استراحت وکړو. نو مې غوښتل چې اوس تاسې هم راسره واوسېږئ. دلې به د سهار یو چای مای وڅښو، ته راسئ چې دا ملګري په کوم حال کې دي. زه داسې وګرځېدلم، دوی بیچارهګان نو بس واقعا ستړي دي. پټان صاحب خو ډېر موټر وچلوي، کور یې ودان، خدای دې خیر ورکړي، ځکه ډېر ستړي سو. یو خبره چې دی بیچاره مریض هم دی، د معدې تکلیف لري. بیا په داسې حال کې بیا هم د یو حوصله یې راته کړې وه، موټر یې وچلوي، سفر ډېر اوږد سفر دی. دا تاسې فکر وکړئ، د کندهار څخه تر میدان ښاره پورې تقریبا 470 کیلومتر شاوخوا لاره ده، او بیا د بامیانو څخه د میدان وردګو څخه، یعنی د کندهار څخه د میدان وردګ راول، د میدان وردګ څخه تر بامیان، د بامیان څخه تر بند امیر، دا ډېره زیاته لاره ده. تاسې خپله په ګوګل مپ کې وګورئ، یا هم سرچ کړئ په چټ جی پي ټي کې، چې هغوی درته وایي چې څومره لاره ده. نو دا ټوله موږ په یوه نفر باندې، او کله کله به زه راوښتمه، حقیقت به سره وایو. نو اوس خبره دا ده چې دوی په کوم حال کې دي. نعمت خان دی، دوی دي، زه به دوی در باندې ووینم چې دوی اوس په کوم حال کې دي. مخ مې د دویم ځل دپاره بیا ځکه پرېوت چې تازه سمه. نو تازه والی انسان ته ښه یارواري، چې مخ پرېولئ تازه کېږئ. ملګري به وګورو چې په کوم حال کې دي. خیمه مو دلته ودرول سهار، دا بیا وګورئ، دونه ښایسته نظاره، دونه ښایسته ویو. دا ویو باید تاسې مس نه کوئ سهار وختي. سهار وختي بیا بل رقم خوند کوئ. نو دلته مو خیمه درولې ده، بسو دلته د چک پوینټې د مسؤلینو کور ودان، دغه ځای د امنیت د مسؤلینو کور در سهاره پورې ګرځېدله، تر سهاره یې ګزمه کول. نو زر لکه واره کور ودان، د یو چا پر چم چې وایي ورور دې سي بالا نه در سره کوي. نو ته راسئ چې دوی چش کوي. وبخښئ لږ ګډوډي ده، نو دا شیان مو له نیمایي ټول کړل، نیمایي لا پاته دي. بسم الله الرحمن الرحیم. او دا خو بیته دي ملګرو. مرزا ولې مرزا ولې عجبه یو دی تر ولاړ څه. مرزا ولې څکه یو دی بالش ماز مرا خوامه څکه اوس ولدا وی ټراټ تر خیمه وتی شي ودا الک یمته ولاړ سره ولاړ د خیر چې کو د خیر دوستانو. اوس مونږ د خیر سره د سهار د ناشتې آمادګي ونیسو. د سهار د ناشتې د آمادګي لپاره باید لومړی موږ چای به پخې کړو، بیا په وروسته خیر سره
چای یا شیدې وپخې کو د خیره پټانه پټانه شیدې وپخې کو دوستانو انشاءالله ګرده شان به یې ولاس کې راواخیستل هی دا چېر ناست دا ګرده شان به یې ولاس کې راواخیستل پټانو چشکه اوبو ته ځان روانه چې دې خوا ته وګوره هی تا ته وایم چشکه دا ناسته چې نفس تنګ دی ها پر بلش ناسته دا لوند دی دا ځای معنا یخي او لمباو نه کوو ها پښې راپورته کړو شوی نسې دا چمن دی تا ته وایم لیدونکي دې مینې مخ پرې وواري چپلا مې واله معنا به سړي بلبلې سلام علیکم یاران ملک دغه دی مخ پرې وواري خبره مو وکړي سلام علیکم یارانو شایز جوړه دوه وار دي سلام واچوئ لاس مې بوته ورده خارج نه هغه غوښې څه سولې ما یو خوړی که را غوښې څه کوه چې کومه دې غوښې یا غوښې دې که بیا وړي بیا چار ساعت بلچ پروت و سیدې دا د اوبو جپلې وړي دي جپلې نه دي وړي جپلې وړي دي ولاړ سې یانو وړي دي زار ناشته بدلې یا وکړو نو سپی راغلی دی وړي شیدو د کافي وراچوم ویې څښه یا نیچم تاوان نه کوي وم زه درته وایم ملایي خورم وای یا غدي مالته خلک ویده دي واه او دا دغه دی ګزما والا دی بیچاره که سمساره راغلی ده ماښام نو ملګرو موږ درې دغه یو موږ زره موږ درې دا دی دلته یو زه به شیدې پخې کړم انشاءالله تاسې زموږ سره ماته اوسېږئ خبره وکړه بله داسې شین کړم دی خواته د اوبو کړم دی که ډرام دی ډرم خو د موټر دی کړم بیا دې شش دی کړم د اوبو دی شا کوه پټانو دا بیخي ډېرې اوبه دي د وخت عکسونه څنګه راځي ته مخ پرېولی واري بر عکسونه نیسو مخ چې نه دي پرېولي عکسونه څنګه راځي زما چمپلان زلز پسې راغلی څه که نو شیدې مو پرېښوله ګیس باندې پر ګاز باندې البته هر څوم لږ لږ پکښې کړي په دې کې بیخي تقریبا الله هم ملتیا را سره وکړي دوستانو زموږ سره اوسېږئ ما د چا وویسته دا داسې تیزوي شیدې وپخې کړو البته شیدې نه دي کافي کوشش وکړئ دوستان دغسې میله ځایونو ته چې راځئ دا کچره مو بېرته د ځانه سره وړئ په دې باندې هېڅوک کم نه راځي
دوستانو بیا هم په خیر راسئ خدای دې وکړي چې تر دا مهاله به مو زموږ دغه د سهار د ناشتې پروګرام د خوښۍ وړ ګرځېدلی هم پکړل ته په کا پروا نه کې ستا ته اجازه ده کیک لا یې ښایسته سوي دي تب دا دونه ګرمي ده دلته ګرمي ده که یخ دي یخ دي دونه ګرمي دا پیچوچي وخوره خرما وخوره بادام څه وکړم چې ته نه خورې نو یو خو شدید شي پیچو پلاستیک راواخله اول کمکس پراته دی غوته څنګه یاست تاسو څنګه یاست موږ د سهار ناشته خدا دې په ښایسته بندي امیر کې دی به نه وایي چې بختور یاست کافي هیڅ ناشته دې کړې وه یا دا یادګار څه وه وه نور څه ویل لرې چې وایه موږ اورو ته ځم چې وایه موږ اورو غلطي مه کوه بیا لیدونکي دې ویني لیدونکو دا ما غلطه کړې ده تاسو ما ملامت کړم ما اوس زه غلط څه شوکړم هلته وایه موږ یې اورو یعنې ته مجلس کوه موږ بیا اورو وایي زه غلطه کړه دا اوس خبره ده ته د خبرو موقع ولې نه ورکوې پټان ته مې راکړو ګر سره مه راکړو ته خبرې کوه دا د امامۍ کوڅه نیولې وه خبرې کوه دوی خو بره دا رقم کوي بلا میک درته ونیسي بری نه ایسته کوي وایي ګټ شه بلا ګټ شه هلته ډوډۍ وخت یي هلته بلا ګټ شه دا اوس میک دی ایښی دی ګټ لږ خبرې خو یاره څه ووایم نو هله غلطه مه کړو ګوره اوس خوند راوایي مې کله را بسته کوي بلا راته ګوري بادام جو ورور تم روار څون بې حسابه دا ګوره ما دا چپه چپه لاک به ژوند اوبه په منځ کې به پروچه ما منځ کې اوبه ته جوړ شوم بیا ماشاءالله ما منځ کې څنګه نه ریکه دلته دا شو موږ پراته وو بیدو دا زړه مو ټوپ شوی و د درو سره بلته ګزما ولا ګرځېده دا غږ مې وار دي درې سر داسې راغورځېدلي تا چې د خیمې سره پورته کړه اوبو ته یې ورغورځول ناکه په ډکې دی وایي زه به روزم ما یا مشر ته مو وروځم یا بیا څه کوي ګورې درې نفره یو یو به ویښ پاته یو تر څو دا هوا انجوای کړو ابه درې دوه دې بیدی بیا زه پر نیم بجو پر ویښ شو خالي نو خو دا درې نیم دا پرېوتلو اذان څه سال وه زه بیا نو څه کوي ګولې باید چې مې غږ پرک بارکه بارک خبر لرنه دی چې ګرځم را دلته زه پیره وکړم که پیده دا ځای پیرې ته صورت نه لري خپل افغانستان مو دی خپل وطن پیرې ته څه ضرورت دغه په خاطر کومه دی وایي دا ځای پیرې ته صورت نه لري خپل افغانستان ماښام څه کیسه وشي راوغورځي دا غږ به نه راوغورځېده سړی غل دي څوک چې داسې چې راولاړ شو بندي امیر ته غل نه راځي
غل بدونه بیکاری چې دا په یا بل د بیا څه ما هم دغه دی دا څوک ګرځي دی سره ما خبرې سره وکړه ځان ساتنه فرض ده یو شابه خو دا خبر دې وکړه و خو بل وخت ځان پلاکه شي نه کوم سره جدي کړ چې دا شي نه کوي دا شي نه کوي چی نه کوي مثال یو شی مثلا خوراک چې زم دا شي زه نه خورم په طبیعت ته دا ما چې ویل نه خورم خو هلته زه وایم چې ځان ساتنه فرض په خوراک باندې بادام مخره ولې نه خوري در بادام ښه شی ستلیدونکو نه ستګوري بس د سکنات درکم بادام چې دی غوړ دی ابزا سیاست سره لرم د ډیرو غوړ سره د ملایم غوړه ده خو بادام چې دی دا ما خوړلې څو ځله زه بېخي د دواخانې رسونم پیچکاري مې لګولې دي اوس دا مه وایه چې ته ډېر نازک یې زه جوړ دغسې څه وکړم د سیاست سره لرم ماښام یخ ولې نیولی وې ها یخ چې دی زما چې زړه ته یخ داخل سي نه چې زه پوه سم چې زما زړه ته یخ ورسي بدن مې تود دی مګر زړه مې رېږدي ملا مجبور یم چې ځان په تودوم یې رقم نو خبره اوس دا زما ګناه ده چې زما یخ وسو بیا څه کوي زه پرېوتلم دواړه وړونه وایي دا د میلې نه دی دا ګور دا داسې نازک طبیعت یې دی وایي او وروره رالو دا د میله مو وکړله دا کښې مې نه ولې نه خبره د دې پر ځای چې ماته ګوري دا مې اوبو ته وګوري د میلې هلته په کندهار کې موږ اوس نه سره مړه سوي د ملګري څه چې څوک مور سي هغه ملګري په دید باندې دا ډېر کتل دا معنا ته ماته وګوري سر رقم ښایسته یې مور سوي چې ډېر مور سي هغه بلا دا اوبو ته ورته کېږو ښه نو خو دا زه نه یم مړ سوی دا مو سره شي یا وایي چې کجا د اوبو چیر پروت د اوبه مامن زموږ مشر چالانس په خندا موږ د بچی بدایت خندا ده یارانو یا خو په دې خاطر چې چالانس یم ملا ماشر اگر بدن په خندا کې هلته ګور زه بدن یې رېږدي طبعا جوړ دغسې ګرد بدن یې خاندي دا بامیان بت د بند امیر صاحب بامیانو بت ولیدی دا چی مشته دته نعمت خان وایي نعمت خان معنا پوهېږې دا د الله پاک یو لوی نعمت په دې شکل نو په دې کې خپله د الله پاک یو لوی نعمت پروت بې شمېره نعمتونه پکې پراته دي وینې ښه ځوان دی دا سر یې خنګ نه کوله الله وي خدای ټول ته ګوره د سیم کارت خدا ولاړ ده مګر چې خیمې ته ننوځي کار نه شنه کښتۍ کې ناست نو زه دغه وایم دا نم دې ګوره واخیستې خیمې ته دغه یم یا خدا شه هلته ولاړ ده چې دلته راوځه کار کوي خیمې ته نه ولاړ نه کړي نو دا غونډیسیم ده بهي نه به د تال د سلام ده پرنده وایي سلام ده غونډیسیم ده موږ خصوصا وعلیکم سلام ده بیا پر هغه ځای ولاړه دا مایان د دالیغه د ورځن ګرځي دا د شپې خالي راوځي اصحاب کار نه کوي دوستای عزیز وا صبح در بند امیر هستیم اینه صبح وقت هسته گفته نه اینه بالای سر ما میایه بیا بچونه پر کمنت وکړي برنامه را دیده باشین و خوشتان آمده باشه اینجا آمدیم کمپینگ کردیم در برنامه قبلی شما دیدین میبینین که بعدی چی میشه انشالله هرچی رضایت خدا باشه نوبت یادی هرچی در خیر ما باشه خداوند امور بر ما پیش کنه دیگه تشکر از شما که همیشه حمایت میکنین محبت میتین ای چینل ما را دری زبان است پشتو زبان است همگی چینل ما را میبینه و لذت میبره یک جان سپاسگزار هستم از محبت هایتان از این که ما را محبت میتین و همیشه در دعای خود ما را یاد کردین تشکر امو خوراک هست مادرها و برادرها و بزرگا که هست یک جان تشکر از ما میکنم که همیشه در کنار ما هستن بودن و همیشه باشن تشکر از محبت هایتان فهمیدی که چی گفتم؟
فهمیدی چی گفت؟ او دعاوې دې وکړلې آفرین. ټولې ښځې تشکري وکړله. دا موږ باید ونه کړو. ها موږ یې ونه کړو. که مثال ته څه پکښې وایې؟ هر یو باید د خپل ویو څخه مننه وکړي، د خپل لیدونکو څخه خصوصا چې بیا موږ همیشه یادوي نه. ویا دا اصل والا ده ملاینه شیم لیدونکي شیم. صحیح ده، دا همدا اصل والا دې راخیستې ده. اصل والا ده. ښه شی مې درته راواخیستې. دا راته ووایه چې د لیدونکو څخه باید مننه وکړې که نه؟ باید ځینې وکړي، هر پروګرام کې باید ځینې وکړي. ورور ګوله دوی دې سپورټوي. ته نه یې سپورټ کړي؟ زه خو موټروان یم. څه موټروان یې؟ موټروان یې؟ موټر نه چلوم. ګوره دا لیدونکو په ناسته موټروان یې؟ دا موټر اوس خپله ویله ګوره در مخ د ګرده لارې ستړي سو ناجوړې د وادي دا چا خو ملګرتیا مې ویل ما ډرایوینګ یې وکړي، موټر یې وچلوئ. موټروان خو مې نه وي درته ویلي. که موټروان یې بالا بیا ونه وایه ګیله به نه کوې بیا تاسو. هېڅ خبره نه ده وروره د موټروان نه موضوع پاته هېڅ نه په خدمت یم نه په ګوره ګوره. بسم الله. دا اوس یې دوه ونه کړل تا بلا دیگه جا میریم د کونړ چی میکنی؟ میرم به بند پشتان. چی؟ بند پشتان. باید کجا؟ یا ماته دا بوستیک دې بیرته ور واچوه، هلته وغوله کشرانې پرته ده، هلته یې ور واچوه. نور شیدې در وایشو مشر؟ قربان دې سم، ډېره مننه زاولي جانه. ویې څښه، دا په زوره وڅښه. ته په موږ په تا په زوره شی نه دي خوړلی. مرزا بلا خو نه ورنږدې یې. ولا دې زموږ سره نکې کوي. یا دی ګوره تورې یې نه خوړل، مېرډۍ نه خوري. موږ په کومه ورځ دی چرګ غوښه نه خورم. یا خوري یې؟ نه خورې به همالته ما ته وویل ول دا که زه پخوي ویې خورې زه نه خورم. په ما بوی ولاړ سو، بر ما مې څه کړم چې ورستي هغه خو بوی یې ولاړ سو. روغ چرګ ورته کښېږده سورکړي کې وخوړي بیا چشتي. روژ سره څنګه دی؟ اوبه دي روژ خو داسې دی پر بوی نه پرېږدي چې بوی یې هلته د روش واوري بالا دی هلته پسې روان دي، تا پرېږدي بالا ګنډ سي نه. دا شیان بیا نه خورو. یا دا به څښي دی که نه وي څښلی څنګه کار دی؟ پرېږدو هېڅ خبره نه دې پاتې اوس ګور بیا د یو شی درته وایي په دا یوه ګیلاس شیدې دی مړ کېږي بالا. بیخي نازک دي بیا تېر دی دی وروره ښه ویو دی. یا الله دعا وکړه سخته. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الله شکر خدای چې موږ دې ماړه کړو. الله شکر په هر حال پروردګار. امین. دلته مایان شته ښه؟ دا ډوډۍ ډېر دی مایې نه دي مایان دي. کېرله لږ وي دا کې کوچني کوچني دي خوړی سي. بسم الله الرحمن. یا نیس خوړی مرزا ولي؟ خوړی سي. دا ډوډۍ نه ده؟ اوس برداشت دا اوبه لکه شو. دا ډوډۍ واخې ګرده میده کې. دا اوبه داسې لکه شوروا اوس. دا ډوډۍ ده په لارې کې به یې ګوله راواخلو. دا کې لوله مو ورواچو د لوله ولا کې هغه دلته کښېږده. که مایان ته وراچوې. مایان یې نه خوري کې. ما ته یو زنګ راوویل. خون در دې چې وایي نیکي وکړه د دریاب مایانو ته یې وراچو. دا دستي یې خوري. دا که دلته نه یې هغه سر کې سته، هغه سر کې نه یې بل سر کې سته. زه هم دغه ورته رانیسم. ځمکې په تل کې دې ګرځېدلې دي. دا دغه ورته رانیسي ځینې ویې نه خوري بیا د بې ماته سپی. سپی اوبو ته چیرې ولې تر اوسه ښکال چې موږ راغلي د سلیمان جان دوی سره دغسې مو ډوډۍ مایان تر واچوله به مو خپله ډوډۍ کمه سوه. نو دا شي ته هم پام کوئ، توجه کوئ ځکه دلته مایان سته خامخا داسې نه په کونج منج کې سته. نو دا ډوډۍ چې راوړي باید یې ور واچوئ چې دا مایان یې وخوري. بیخي ډېره دونه مایان وو ماشاءالله. ډېر ثواب لري دا دوستانو. دا حیوانان دي وږي دي نه. نو لا هم پښه مې بېده سوله. پښه یې بېده سوه. خاندم تخنېږم.
دوستانو شان مو د خیر سره وتړله نور نو د خیر سره حرکت کو دا چې موږ چیرې ځو دا به تاسې خپله په دې سفر کې راسره وګورئ بند امیر کې بیا دغه لاندې دوکانونه د بنده سره وګورئ دا هر رقم شیان لري زه به تاسې دکان ته ورسم السلام علیکم ماما اجازه است خوب هستین ساعت شما خوب است خیرتی است دا وګورئ دا ټوله زنانه کالیګان دي د همدې ځای د بند امیر د دود رواج سره سم په دغه ځای کې دا کالیګان دود دي دا ځای خلک دا ښځې دا کالیګان اغوندي دا سره دي وګورئ امیر خودتان جور کردین؟ بله خب این رواج بند امیر است دیگه میکالا رواج بند امیر است دغه ځای خلک رواج دي دا نو مختلفه ډیزاینونه دي هم دا بوټونه وګورئ ای باز چطور این کفشک است کفشک این آمده خو از زمستان است آره دیگه سرفرشی سرپرشی د پاره یک کسی پیدا باشه از نمیگره بخاطر گرم خو گرم است وګورئ دوستان جوره چند است باز یا جرسی چند رقم است اینوش است جرس 300 دیگه اینوشی از چی بافته شده یا از پشم گوسفند است پشم گوسفند د پسه د پشم څخه جوړ شوی د پسه پشم نه دی په 300 باندې جوړه نو د لمانځه دپاره ښایسته ښځه پوړینان سته مختلف شان لکټونه دي نو ټول داسې دوکانونه دي دلته به راسو السلام علیکم ایسه خوسته ګورئ دا بل دوکان سو دلته هم دغه کالیګان دي د دوی خپل جوړ دي دا مثال دا کالیګانو دا خولیانې دا وګورئ دا دوی خپله جوړ کړي دي نو دا یو بازار سو د بند امیر چې ما در باندې ولیدی داسې وګورئ داسې بازار دی دلته بیا هم دا دی دغه د لاسي صنایع چې ورته وایي دا پر لاس باندې جوړ شوي دي ټول قدس بافته شته هم د پسه ده هیچ کس هغه قدس نماز جوړ شو باز خو دا روشن قدس کړ ټول دغه په لاسي صنایع کې چې راځي هغه ټول شیان شته دلته او هغه مسلې دي فرشونه دي او تابلوګانې دي چې د لاسي صنایع هم به داس بافته شته عمود نو نماز است بس نقاشی قدس است خو یعنی دغه د پسه وړۍ ده پسه وړۍ ده او بیا پر لاس باندې نقاشي یې پر لاس کړې ده د بند امیر بند دی نو ماشاءالله داسې دوکانونه دي دلته دوستانو د ټوله داسې نو دا دی ښایسته بند امیر د افغانستان یوه ښایسته ښکلا چې ملي پارک هم ورته وایي نو اوس د خیر سره موږ بیرته د خیر روانېږو دا چې موږ چیرې ځو دا به تاسې راسره یاست انشاءالله دوستانو دا دی روان د خیر سره سفر مو برته شروع سو د خیر سره د بند امیر څخه دا چې چیرې ځو دا اوس نه درته وایي څنګه به یې اوس نه وایي مرام علمیږي د خیر سره بلاک بشپړ وګورئ نو دونه ډېر مزل چې موکې په دې خاطر چې تاسې ووینئ بند امیر او د بند امیر دا ښایسته نظاره مس نه کوي نو د لاسه مور کوي دا نظارې در سره ویې ګورئ زموږ سره اوسئ نو دا دی خاص دغه ځای سره د خیر سره روان یو میده زه ستړی سولم برعکس ساعت موټر ورکړي عینکې هم کړي دي د واجز خان خدای پکې دې زموږ مشر او مشر دې شل افغاني سره مشر دې پکړ د جیب شل افغاني سره دی شل افغاني دا ډیر نه کې دا شل پر شل میلیونه نیولې دي بشک دا شلې خرڅ نه کوي دغه دی
دا سخت شپه شلګ دي دا بل اشنا یې بیده دی بیده دی داسې مریض دی ساري هغه دودپتي چې خوړلي دي چې مې چکچنګ نه جوړې ورلېدلې اوس چې مې چنګچنګ نه جوړې ورلوېدلې ده وایي سایډ له موږ یو سایډ نه درول کېږي ورور دې مې کڅوړه درواړو والته یو ترافیک راوګرځولو نو برول به دغه ځوان څه سوي دي خورا په سیټ کې د زویما ډاله پروت دی بره موږ ورته مؤمن یخ وولې نو دغسې روان یو د خیر میده میده استه استه تګ کوو دا چې چیرې روان یو هغه خو نو بره بیا درته وایو د خیر سره نو دغسې خبرې دي ښه خوند یې وکړي ښه ساعت مو تېر شو په بامیانو کې بند امیر کې ښه شنې اوبه وروره ګله څنګه شپه وه جبه خوند یې وکړي والله ښه خوند یې وکړي ښه مزهداره بارک صاحب شناخته تېر شوله داسې کور یې ودان بارک صاحب خو مشهوره سړی دی زموږ مشر دی شکه والا نه صحیح دی هر ګړی نو نه هغه به درواغ وایي دغه دی زما مینهوال و مینهوالو چیرې یاست جبه ښایسته لاره ده داسې یاره د افغانستان دغه مسجدونه ماشاءالله داسې ښایسته دي داسې ښایسته یې جوړ کړي دي چې د نړۍ په هېڅ کونج کې به نه وي پر هر څو کیلومترۍ باندې بس مسجد شریف دی اوبه اودسونه د زنانهو د نارینهو دپاره مسجدونه دي کور یې ودان الله دې دا دنیا او هغه دنیا ورشاته لري اوس چیرې ځو وروره خو ته خو مریض یې دغه دی تورې عینکې مخ ته واوره ده وایي دا سترګې برېښي دی وایي په دې خاطر او دا په شریکه دي نیمایي پیسې ما ورکړي نیمایي ده ورکړي دي دوسۍ ما ورکړي ګوړی به زه پر سترګو کوم ګوړی دی ما د کې چې دی هغه لږ دی ستره 2 ساعته زما ده بیا دی کې ډېر په سترګو کې پروا نه کوي په دې خاطر چې دی زموږ مشر دی نه نو مشرتوب خو کېږي دغسې په ګرده جیب کې شلی ورڅخه هغه دی موږ د دې سفر څخه ډېر خوند پاکیزه امام او سلمانۍ سره یو پاکیزه امام او سلمانۍ سره خو خشکشویي خشکه معنا خشت پرېږدي یا معنا وچ څنګه وچ خشکشویي معنا د هغه کله پر یو بغل سي کله پر بل یا هغه روان دی خوږو لیدونکو دونه ساعت مو تېر شوی دی چې څه درته ووایم هلته چې هغه غوښې خراب شولې او هغې خراب شولې هغه بیا د میلې خوند نور ور ډېر کړي نور یې ور ډېر کړي په میله کې چې دغسې یو صحنه راسي نو هغه میله نور ښه خوند کوي ولې خپل په منځ کې سره خاندي یو پر یو ملامتیا وراړي بل یې پر دا بل راړي ورور ګل بلای واجبه کیسه نو موږ تقریبا څو دا یې 2 او دا یې 5 تقریبا 6 ساعته 6 نیم ساعته مزل مو اوس کړی دی لا هم روان یو د خیر سره مخته نو تاسو را سره اوسېږئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا اوس مو یو ساعت پر دغه بانډار وکړي ما مبارک موږ دا اوس سمې کیسه ده دغه د یوټیوب ویو ولې رالوېدلی دی مشکل په چش کې دی خپل حیرانه یم دا پر چا موږ احسان نه اچو چې بلې نه ګورې ما یو څه فکر موږ ورته وړي یو دا ولې معنا مشکل نه مو کم کاپی رایټ کړی دی چې مثلا د یوټیوب د خوا څخه موږ کاپی رایټ وخورو هغه هم نشته په دا بسته کال مو هغسې کاپی رایټ شی نه دی د خړی او پر خپل وخت هم دی پر خپل وخت نشریږي هره ورځ هم دی اوس داسې نه دی چې مثلا یوه ولاګې بیا 4-5 ورځې بعد یا هره ورځ خپل وخت بجې ورڅی معلوم خو نه پوهېږو چې هلته تاسو پر میلو یاست په کارو باندې بوخت یاست موږ ته دوی ووایي چې ولې لامل دا په کمنټ کې ووایاست چې مثلا لامل چیش دی په څه خاطر تاسو وخت نه لرئ ستونزې موږ بیا حل کوو که چیرې بله ستونزې هغه پروا نه کړي ته سخته یاست خامخا فرض نه دی چې هره ورځ بیا ګورئ موږ پر چا نه احسان اچوو نه دې څوک پر موږ احسان اچوي مثال نه دا یو پروګرام دی که مو کتئ که چیرې مشکل دی زه هم شاید یو مشکل وي موږ ته ووایاست نه چې مثال تاسو پروګرامونه موږ ته نه رسېږي یا موږ نوي پروګرامونه نه وینو موږ ته په مخه زاړه راځي نو چې دغه موږ خبر سو بیا به انشاءالله موږ هغه مشکل حل کو حل به ورته راوباسو نه هر کار یو حل لري بالکل نو دا هم حل لري انشاءالله حل به راوباسو د خیره د خیر سره نو دغه ترتیب دی په کمنټو کې دغه خبرې ولیکئ موږ ته یو ټوکه موکم راواستوئ نو خو نو موږ تاسو د یوې کورنۍ غړي یو نه شکه چې موږ به ناز پر دی کو دی ناز پر مشکل ستا د سترګو بل واخم ناز پر ما که یک قدم پیش یک قدم داسې د سړک خواته او سراچاره بیبي هغه بچاره بیبي جنمرګي کورولامي دیوانه نعمت نه جوړې دي دانه دانه
نعمت ته خدای روغ صحت ورکړي والله چې وی پښته هر یو نه جوړي نه یو د معدې مشکل لري بل د اعصاب مشکل لري ورور ګډوډیشن کیسه ده بالا ورور ګل به ژوند به خدای سره یواریا بل ماډل څه راځي الله ورور د خو بلا معنا نه د ما واز چې دی د ما واز په خپل واټ کې نه دی په خپل واټ کې په خپل معنا په خپل سیګنل کې نه دی کله ورور ګل معنا د سی بي خو به خاطر دارس کله څه چرخه وکړي کله څه چرخه کله چرخه بالا دغه شکونه نو قدرمن لیدونکو ستاسو ټول څخه مننه تشکر خیر اوسئ چې دا پروګرام مو وکړئ ماشاءالله څومره ښایسته جامې ده تاسې په تصویر کې وینئ دویم دی به الله د خیر سره نو دا سفري پروګرامونه پر همدې ځای پای ته ورسېدله تشکر ستاسو ټولو څخه چې دا پروګرامونه مو وکتله موږ ته مو ډېره مینه راکړه که څه هم وي کم مو پروا نه لري موږ پر ډېر څه نیسو که چکه دریاب میشه نو دا دریاب چې کله کېږي هغه نو الله پاک په خبر دی تر بیا چې موږ ستاسو په خدمتونو کې حاضرېږو د یو بل ښایسته فلوګ د لارې پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم ښه وختونه ولرئ دوستانو هیله ده چې ولاګونه مو کتلي که کومه لفظي تېروتنه په دې سفر کې سوي موږ ته بخښه وکړئ موږ درو سره ملګرو ته هیله ده چې تاسو هم د خوښې وړ ګرځېدلې همدومره بجټ و چې همدومره معدې وکړو الله به ډېر کړي انشاءالله د خدای په امان ښه وختونه زموږ هیواد ستاسو د امیدونو باوري سرچینه